د موسی علیہ السلام په دور کې یو واقعا شوه ده. یو مالدار سړی او داغه نوم عامل له عامل د پلار نوم شرحبیل له عامل ابن شرحبیل د مالدار او میراث کلاله. نو د تر زمانه فکر وکړه چې دا به مړکیږي نو موږ ته میراث رسی. نو کله به مړکیږي نو مړې کو، نو چې مړې کو نه په یو عام چوک کې واچو وی ورځو سار چې خلک رااله سړی مړ دوی دا تر زمانه موسی علیہ السلام ترا چې زمون تر زوی چا وجلې او مون خو بدللو پریدونه دوی ته سپتا و چې دا به معلومیږي. نو ته الله پاک ته والا چې مونږ له دا قاتل معلوم الله پاک موسی علیہ السلام ته فرمایل دوی ته وایا یو غوا علال کای د غواګان هر غوا چی بسلانک او داغه لکای یا جبا یا غوت یا د بدن یو بل حصہ ټوکړه پاغه د امړ او هي نو ژوندې بشي دیو په خپل قاتل وخی. موسی علیہ السلام چې دوی ته دا مسله بیان کړه نو دی ور پسې وخاندل. ها موږ درته قاتل معلوم کړو ته غوان الکا ټوخه را پورې کې موسی علیہ السلام ورته ټوخه زنه کوم دا خو نه په خلکو کار ده. دوی پوښي چې خبره خو یې رښتیا ده ورته وی خچ غوان الکو نو څنګه غوا نو موسی علیہ السلام ورته چې نه ځوان یو نه زړای درمیانا وای خان نو وای رنگ به څنګه روره خبره سختوله. موسی علیہ السلام ورته فرمایل رنگ به زیړی خدا زیړواله به د بیماری نه نه د خایس نه بای څوک چې ورته ګوري نو خوان بولوان کوي. وی خدا غوا بسنګي لګ نور تفصیل موکا. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل دا بدا سے غوای چې دا به ارټی نه مخکې بارټي ورټ پیدا نه کړ مکه به کند کړي وبا اګه و بوکیا تاوی دی نه په واغانو په غیانو به وبره استزمکو دی به ارټ نه تو کړي او زمکه به نه یړوري او هیڅ عیب به پکې نه پاک دوی استارا تک په قول فیصلو کا بس ٹھیک شو اوس ته شافی بیان وکړ. اوس بغوا حضور فرمایي ولم مشتد اشتد الله علیہم دی چې سختی شروع کا الله په سخت بنی اسرائیل کی یو خساړه او پات اچھا وفات کېدو نو داغه یو زویو خود مور پخېټو او داغه یو غوا او غه ځنګل کې پرې خو چې زما د ازوی لوي شي چې دته ملو شي دعا وکړه. دا زوی چې کله پیدا شنو دا د مور ډیر تابعدار وکانا بارم به دې بغیر ته لرګي به راوړه نو ګډه لرګي به چراوړه ناغه پیسې به درې سي کړې یو به خپل جیب کې واچول یو مسکینانو ته یو به مور ته ور یو ورځ نه یو ورځ د نو مور ته داخلي سیاد شوا چې د پلار خود دی زوی د میراث ته پاره یو وا پرې خو ځنګل کې وی بچی لاړ بچی ځنګل ته ولته غواړه او وبوي چې د ابراهیم علی السلام او د یعقوب علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د رب پنوم باندې ودرېګا نابودری کې روانه بکی هر سبکی نو استاد فقيري و په ختم شي د اعلان یقینا غوا په ځنګل کې ګرځیدا د الفاظ وی او غیرونی و ورا روانه غوا ورته الله گویا نکړه وای په ما باندې سورلیو کرا ز سور شه وینا ولی وای ما ته مور ندی ویلی چې په غوا سور راشه زه د مور مخالفت نکوم راوس ویزه بچی دا بازار ته یو سخر سکلا نو بازار ته روان دي نو چې منډي ته نه رسیدل په لاره کې دوه کسان وا خرڅه نو مور ورته وی 3 روپۍ به خرڅه دی ورته وی وا خرڅه ویا وی پسو وی پدری وی پسالور خرڅه وینا وی که پسالور خرڅه نو مونږ بنالو وی ما ته مور 3 روپۍ یاد کړي سالور نه وینا مونږ په سالورلو وی زبر د مور نه تاسو کوم سما تبا وارا نمبر تعالی نمور په خبرو کې ګور دومره ښکارا په نقصان ښکاری واپس راغې مور ته وای دو کسانو رانه وخته خو په سالو روپای تادریا دې وی ورکړې بده وا ویزه سماته واپس ویزه په سالو ور ورک چوره لا وی بیا ولا وا خرڅه او پسو په سالو وې مونږ بدل پینځه درک وینا ما ته مور سالور ویری واپس را مور ورته وی
ویزا په سلورې ورکا خو که په سلورې ناغستا زیاتې یادولې نو بیا ولې تاسو کچ تاسو څوک یې اسنه الله پاک درته ملائکې دی را لېږلي نو بیا مخه تاورل بچي هوا خرڅه او پسو په سلور وای په 15 کال په 15 خرڅه هغه مور راته سلور یاد کړی خو تاسو څوک یې ورته بچي موږ ملائکې الله پاک را لېږلي زدا هوا کور ته یوسا او دا ساتا بنی اسرائیل کی بمړی کی او الله ورته هغه قاتل به معلومای نو الله ورته داستا واخ نو دې داوا په خرڅه خو سرمن بدر دی وا سرمن بد سونه نه ډکای بیٹی کی دا نو بنی اسرائیل ګرځیدو سلوی کالا بعد پدی صفات داوا پیدا او داوا سرمن ورته د سونه نه ډک کړه او داوا لکای یا جبا یا وغ یا بلیسا هغه په مړی واله ژوندې چا وجلې تانه موجلې قاتلان یو خود تاسو بوای سلويخ کاله ولې دامن نه خرابې ده نو نه خرابې چاله نه خرابې نو خرابې فرعون کله مړ وخت اوسو کوي نشي دا د مصر چې دینو دا فرج خوش راوته دی عجیب کا اوس پوری الله پاک هم داسې ساتو نو چاله ساتي نو ساتي کړ دیکھو اس خبر اللہ دا واقعہ بھائی ویزیاد کا وقال موسیٰ چوی موسیٰ علیہ السلام لقومی خپل قوم تا ان اللہ یقینا اللہ پاک یأمرکم امر کئی تاسوتا ان تذبحوا بقرہ چی حلال کئی غوالرا قالو دیوی اتتخذنا آیتنی سی منگلرا حضوان پٹو قبانے او کنا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل اعوذ باللہ زان یوزے کوم د الله سره د دینا ان اكون من الجاهلین چې شمز ذا په ہونا زان الله سره یوزے کوم الله سره متصل کوم قالو دی ورتوی ادعو لنا سوالو کزمون د پارا ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کی منګلرا ما هي چې دا وا څنګه دا قال موسی علیہ السلام فرمائل انه یقینا شان د خبر داد یقول الله و یو حکم کوي انها دا واچ د بقره وادا داس وادا لا فارد ولا بک لا فارد زړندا ولا بکر ډیر زوانندا عوان بین ذلک درمیان د پمنځ دی کی بقره مؤنث ته لا فارد ولا بکر عوان دے اوصاف دی موصوف مؤنث او صفات مذکر نو دا صفات خاصه د مؤنث دي ښا تصویر دي کنه امراه حائضن امراه مؤنث او حائضن صفت خاصه کی علامه د تانیث راوړل ضروری نه دي ښا نو فلا يرد ما يرد ففعلوا ما تؤمرون او که هغه چې تاسو امر کړی شوی دی قالو دی ادعو لنا سوالو کا زمون د پارا ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ لرا ما لو نواس دې رنگ دی قال موسی علیہ السلام فرمائے انه یقینا الله پاک یقول حکم کوي انها یقینا داوا بقره غوادا داوا چې دا هوا صفراء زیاده فاقع زلیدن کے دے لونها رنگ دری تسر الناظرین خوشحال کئی کتن کو لنا قالو دیوی دولنا سوالو کا زمون پارا ربکا دخبر ربنا یبین لنا چی بیان کی منگ لرا مانگی داغوا سنگدا ان البقر یقینا داغوا تشابہ علینا گڑوڑ شوید منگ بارے اسنا چی بلغوا حلالا نکو وَإِنَّا مَنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کدا الله وخیل مهتدون نو خام خواب من مندون کی دلار شو من بلار پیدا کو وام پیدا حضور فرمائی کہ انشاءاللہ نہ ویلے قیامت پوری بدی گرزے دو وام پیدا کرے نا خیالم نے نو انشاءاللہ بدا سینه لیکي ها چنون د شین سره یوځي دلته نون جدا دی نو ډېر خلک کتابت کې انشاءاللہ نون د شین سره یوځي کې به بل معنا دا غره ان شاء الله دا الله پیدا وخت ان بجودا کې چرم نو اکثر خلک غلط ولیکي او دا ان شاء الله تبرکی دی غره
ان شاء الله دو قسمه ده. یو ان شاء الله تعلقی لګي معمولی کم یو ان شاء الله تعلقی خپل خبره د الله مشیت پورې معلق کړي. یو ان شاء الله تبرکی برکت تپاره وي. نو ان شاء الله تعلقی سره کلام باطلی او تبرکی سره برکت پکې راځي. نو ان شاء الله برکتی به وي. قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقینا شان د خبردار یقول الله حکم کوي انها بقره یقینا دا چې د نو غواړه څنګه غواړه لا ذلول تثير الارض تبه دې دیم بقره ته څه ضرورت ده خو ضمیر خود راځي کو ورته کنه انها نبی حمل نټکی ها هي کنه تاسو وای دا ضمیر اسم د ان ده او دا رسول ذلولون خبر ده. نو ذلولون خو صرف وصف ده نبی صحیح کیږي نه حمل د صرف وصف په ذات راځي او حمل د صرف وصف په ذات خو ناروا ده. نو دا دیم بقرتون سره ذکر شو چې حمل د ذات مع الوصف په ذات راشي. نبی ټیک ده بقرتون غواړه لا ذلولون کسبی نه ده ذلیل نه ده معنا کسبی نه ده چې کسبونه کوي. تثير الارض چې اړه ازمکه لرا ولا تسقل حرسا نه خړو به فصل لرا مسلمتن سالمه ده لا شیت فیها حس عیب پکې نشته. قالو دی ولا الان اس جیت بالحق تارا تگو ک په تفصیل حقا اس سے صحیح بیان نګور ایدل د تقدیر ده ها فطلبوها 40 سنتن صالح کال اور پسې ګرځي ته فوجدوها پیدا کړه ثم اشتروها ملء جلدن ذهبا سرمنی ورتا د سونی نه وتی ویا فذبحوها بات کې سکړه حلالک وما کادو قریبا ودی يفعلون جديدا کار کړي وي ان شاء الله وی نوش و اذ یاد کا وقتلتم نفسا دا د قصې ابتدا دا او د مخ کې رکو کې د قصې انتها دا ولی ترتیب پکارو کنه دی خبره ته اشاره ده چې قران کریم د عبر کتاب ده قصو کتاب نه ده قصو کې مقصد عبرتونه کدا صرف قصه مقصدی وي نو دا پهل پکارو مخکنه یې سرست پکارو نو که قصه نو دا ابتدا کې پکارو نو رست یې مخ کې او مخ کې دې خبره ته اشاره ده چې مقصود قصه بیانول نه دي مقصود عبرت زیات کا قتلتم چې اوجن تاسو دی خو نو وجلې د دې پلاران وجل اوج تاسو نفسن یو نفس لرا چنمی عامل له فداراتم فيها اختلاف کو شکمن سے تاسو پتعین د قاتل د دې نفس کې والله تعالی چې مخرجن ظاهرون کې ده ما د اغه کنتم چوي تاسو تکتمون پټون کې اغه لرا نو بس دوی دا کارو کو او الله پاک دا مړ ژوندې کو د قاتل تعین کو نو هغه انکار وک نرور مان دی وجله خو به انکار کار نک فقلنا من ورته ادربوه هو هي دی مړی لرا بعضها فبعضی سید دی غوابانی کذالک هم دا رنگی یحیی الله الموتى ژوندې کوي الله تعالی مړو لرا و یریکم آیاته خیت او آیات نخبل لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوښی په کمال قدرت د الله پاک باندې په کمال قدرت پوښی ثم قست قلوبکم پس تاغي نکلک شذرون تاسو من بعد ذالک پس تدی احیانا او د انعامات مذکورونا تاسو دمر بدبخت خلق فهي کل حجارا پس تاسونا شو پشان د کانی پس اخوالی کې او په گمراهی کې بلکې د کانی نم سخت او اشد قسوا یا ډیر سخت د جهاد د کلکواری نه ولی وان من الحجاره
اذ وان من الحجاره زکه یقینا بعض د کانونا لما خامخا يتفجر منه الانهار روان شي د دین نهرونه وان منها او یقینا بعض د کانونا لما خامخا يشقق اوچوي فيخرج منه الماء وزید دینه وبا وان منها او یقینا بعض الذين لما خامخا يهبط الغري دغرنا من خشيه الله د الله د يرنا غر کې سړی تاسو سیدلی غر کان را خوشی شي درته دا د الله پاک د يرنا دا وبو چې څومره ګوري دا د کانو د بوټو جاړه ده ها